السلام علیکم ملګرو. اکثر له زنانه د مارکیټونو ته لاړ شي او سوداګانې کوي، مارټونو ته لاړ شي یا چې ته دکان ته لاړ شي. او زه تاسو بار منې کوم چې خپلې زنانه بار دومره مه پرېږدئ، دومره سوداګانو ته مارکیټونو ته یې مه پرېږدئ. هلته بیا کم قسم کارونه کیږي، دا ویډیو تاسو وګورئ. نو تاسو دا ویډیو کته دا یو شاپینګ مال دی، ګیر چاپیره تاسو ته ښکاري چې سامانونه پراته دي او پته نشته چې د چا زنانه ده او دا سړی څوک دی او په یو شاپینګ مال کې دا کم کارونه چالو کړي دي. او د افسوس خبره دا ده چې ځان ته موبایل هم نیولی دی. نو زه تاسو ته بار ویم او زما زه پې ډېر دغه شوم، لکه ستړی شوم تاسو ته په ویلو چې خپلې زنانه بار داسې کولو مه پرېږدئ. دا هم د چا لور ده، د چا خور ده، او وګورئ دې کارونو ته. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې څوک به خو داسې اکشن پې واخلي چې به خپل زنانه بیا کور نه بهر نه پرېږدي. او که زموږ په چینل باندې څوک نوي وي، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګې ویډیوګانې زه تاسو ته مخې ته وړم او دا رنګې ته نن زه تاسو ته ښکاره کوم.